هوا کو نه ښکاره کړي او ستا امریکې کو نه ښکاره کړي زما امریکې نه امریکا نن سبا تاسو سنگ پښتانه یار تاسو خو پښتانو شرمول بے غیرته خلک. السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. دوستانو په دې سیټ باندې دا ویډیو دا زیشان دی او ورسره نور د افغانستان سملګري دي، نو دا په ټیک ټاک باندې لایف راغلی دي او یو بل ته کنزل کوي، لکه مطلب د یو بل مور خور ټارګیټ کوي یا مطلب ملک ته کنزل کوي. نو دا هسې زما په نسبت باندې یو کچه کار دی یار. ته راځې په ټیک ټاک لایف او دنیا خلک دی ګوري او تاسو یو بل پسې خبرې کوئ، نو د دې نه مطلب څه شو؟ تاسو دا کنځا کړي دي، خو ما تر اوسه د پاکستان یو مشر ته د پاکستان بیرغ ته ما توهین نه ده کړی. صحیح ده؟ ته راغللې ته به رالې لایب وروره ګوره ټول افغانستان ته شهیدانو ته کنځا به دې کولې. څنګه دغه کوڅونه واوړه نن ډالر دي، نن ته هغه کیسونه واوړه، نن ډالر دی وکته، نن ما ته وګوره نغدي در روان دي، هغه کیسونه واوړه. نه ډاکټره یو منټ اوس دا کټ کومه پسې ځکه نه بیا به وشي و تختېدو اکثر له تاسو میدان پرېښی دی، تاسو میدان پرېښی، تاسو چې کله صفا خبرې په میدان راغلي تاسو بیا هغه میدان پرېښی دی. ولې تاسو پرتوګ نه دی اچولی، تاسو لنګ اچولی دی. دا لنګ نه ځکه زما نفرت دی. لنګ هم کپړه ده، د پرتوګ نه خو لنګ غټ دی، ولې لنګ کې څه چل دی؟ نو تاسو نه لنګ پروزي چې هوا در باندې راشي بیا هم کونه ښکاري، بیا خو په دې نه یي. زما خو هوا کو نه ښکاره کړي او ستا امریکې کو نه ښکاره کړي. زما امریکې نه امریکا نن سبا ستا په ملک کې پرته ده، په ښځو یې دله پرتوګونه ویسته، په ښځو یې دله پرتوګونه ویسته، ګلخانانو ځانونه مړه کوي، بې عزتو خلکو ګلخانانو. پنجاب در باندې در سور شو، پنجاب هم وزغئ، قسم پختې پنجاب دنه پرتوګونه وباسي. پنجاب زما ورور، پنجاب زما مټې، څوک هغه لنګونه روړه تا ته واچو، خپل لنګونه مټې تاسو پورې نشته، تاسو لنګونه په دوه لاسونو کې نیولي که تاسو جنګ کوئ. دې لنګمار تا ته ست کړی خو تا ته څه رشته دار نفرت پلاوې. خپله کونه ورکوي ما ته به څه لږما خپله په کونه ورکوي مړوي سي ده. روزګار دې نشته، دغه د په کیمپ کې پروت دی او $5 دی یا لکه $5 او $10 پرېږدي، د ځکه په کیمپ کې پروت دی. مظالمه ده ته چې کومې ډالرې خوري، دا چا خوري؟ دا زمونږ خوري، دا موږ تاله درکوو. خدای دې غرق نه کړه، زنده‌باد در باندې وایو. دا ډالرې زمونږ دي. ما ته ګوره خو یو افغان ما ته په دې نیت سینډینګ کوي نه دی کوي، دا هغه څوک کوي چې څوک دا نفرت نه غواړي، ته نفرت پلاوې. زمونږ افغانستان والا خلک داسې. دوستانو تاسو دا ویډیو کته، نو اوس د دې نه مطلب څه شو؟ دا سنگ پښتانه دي یار چې د افغانستان خلک او د پاکستان کم پښتانه خلک دي، دا خپلو کې ورونه دي او بیا داسې خلکو ته اوس وګوره نو په ټیک ټاک لایف راځه او ته یو بل بې عزتي کوه، مور خور ټارګیټ کوه، نو داسې یو کچه کار دی. نو زه زیشان دي ته هم ویم او دغه ورونو ته دا یو ریکویسټ کوم، ورته یو سوال کوم یار، دا تاسو څه کچه کار کوئ یار؟ تاسو سنگ پښتانه یار تاسو خو پښتانو شرمول بے غیرته خلک یار، سړی غوسه کوئ.